د پاکستان په بلوچستان کې چاودنه او مرګ ژوبله د بلوچستان د سوی ښار پر جناح واټ باندې په ځایی وخت پرون مازدیګر په 5 بجو چاودنه شوې ده د سوی د پولیسو مرستیال مشر حمایت د ازدي روډیو مشال څنګه ته تایید کړی چې چاودنه لسیمې د تحریک انصاف ګوند د کمپایني لاریون د تیریدو په وخت شوې د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل ارقام خپاره شوي خو د سوی د روغتیا مسؤل ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي 4 کسان مړه او 6 نور ټاپیان دي د هغه ډاکټر ویلي مازدیګر شاوخوا 5 بجې په جناح واټ سوی کې یوه چاودنه شوې چې تر دې دمه موږ ته 4 مړي او 6 ټاپیان راوړل شوي دي ټاپي شوي کسان تر درملنې وروسته روغتون ته واټ ته لیږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی رویټرز خبري اژانس د شپې نه وخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام چینل کې د دغه بمي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د تحریک انصاف ګوند د پلاویانو د لاریون پر مهال چاودنه وروسته لغوه وشوه چې د پاکستان یو محکمې د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په لاس کاله باندې محکوم کړل بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ISPR د دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو په ماچ او کلپور سیمو کې په پوځي اډې تر بریدونو لاندې ونیولې په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې 2 ملکیان او 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي ISPR ویلي چې 9 بریدګر هم په ضربي حملو کې وژل شوي دي اخوا د بلوچ بیلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په 2 جلا خبرپاڼو کې ادعا کړې چې پر پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې سره یې 55 پاکستاني پوځیان وژلي دي بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري او یو خواته یې غرب سمندرګی پروت دی د پاکستان تر ټولو لویه د طبیعي ګازو څخه د چې نور ګڼ مدني لکه سره زر او نور قیمتي فلزات هم پکې شته بلوچستان د چین د 2 میلیارډ ډالریزې پروژې CPEC په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري